د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې محسن داوړ ته بلنه ورکړل شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له لوري په دې هیواد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ ته د ولسمشر غني د لوړې په مراسمو کې د ګډون بلنه ورکړل شوه. افغان سفارت په بلنلیک کې محسن داوړ ته په ډیر ویاړ سره لیکلي دي چې افغان حکومت په ډیر ویاړ سره ستاسو ته د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني له بریا وروسته د هغه د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه درکول کیږي چې پکې ګډون وکړي. له محسن داوړ غوښتل شوي دي چې د روانې فبروري میاشتې پر 28 نیټه د ولسمشر غني د لوړې مراسم په کابل کې ترسره کیږي چې تاسو هم باید پکې په ډیر درنښت پر دغو مراسمو کې ګډون وکړي او د دواړو لوري د خلکو او قومونو ترمنځ اړیکې نور هم پراخ کړي. محسن داوړ هم د افغان حکومت بلنې ته خوښي ښودلې ده او په ډیر خوښۍ سره د افغان سفارت بلنلیک په ټویټر او فیسبوک باندې خپور کړی دی. محسن داوړ په ټویټر باندې لیکلي دي چې ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوریت افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړې مراسمو کې ګډون بلنه راکړه. محسن داوړ په خپل ټویټ پیغام کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده او لیکلي دي چې زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. هغه په بشپړ ټویټ کې لیکلي دي چې مینه په تلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله به زه درځم مینه. ډیره مننه کوم په اسلام آباد کې د اسلامي جمهوریت افغانستان د لوی سفارت څخه چې ماته د ولسمشر ډاکټر اشرف غني صاحب د لوړې مراسمو کې د ګډون بلنه راکړه. زه به انشاءالله پوره هڅه کوم چې ګډون پکې وکړم. محسن داوړ د منظور پښتون راوروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر بلل کیږي چې تل د لر او بر افغانانو لپاره خپل غږ پورته کړی دی چې له همدې امله ورسره د ملاتړ په توګه ټول افغانان ولاړ دي. افغان حکومت دا کړنه افغانانو ستایلې ده او ترې غوښتې دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مخکښ مشران علي وزیر، افراسیاب خټک، وړانګه لوڼي، ثنا ایجاز او بشرا ګوهر دي هم د ولسمشر غني لوړې مراسم ته دعوت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغو مشرانو د ولسمشر غني د بریالیتوب وروسته په لومړۍ ورځ د ټویټ پیغامونو له لارې ولسمشر غني ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.